جنان زستایم که زماینا زمین پا مشکی جدائی خون راجنا خی او بابا ویل کی چوسته ده او کما کیا براتشی نخجا شدائی آخا هيا تقول خرافي عاشا كنا خير علي زي راسي بيتو بقى القدرية ما انا قد بشوت المارز بيسنكو وبقول فتابو غني يعني كنت انا ويا رمضان وسوق تختن هيا عفوا ده نو تشكي جاي اخذ وطن لا تشولي وقايا كم ده ها كل جاتشي الخلق تكم منهم ارض تحتيه كاش لك دام خبر عفوا لا تصدق انا بتشي كده ده بقى ما يا زما عبالي كمان كان هم تشكي خان سلام خبره كده ده غنم ولا ودي تكسو تبلارشي مساقي ودا باتي اوخي تو واسه غنم باودي بي نور بخبره بیا کوم زور ده ٹھیک ده پیسې به څه خبرې کړې ما دا کوي دا مشه دا سم تر پیسو ته من سیرولو چې کوم نه پسې ولا اوتی تر پیسو کوم کې دا سبا دیخوا دا سبا تر خیال دی ها دا دنده کوم بیا په وجله ده وځم وروره دا پیسې دي واله کاری که برابر که خو کار راله څه وکړې او د غنمو لو غواړي چې یو ډکی راله ونه غورځوئ بېځایه غم مه کوه انشاءالله داسې لو به لرو د ویښې د لرو باسم د ویښې د ویښې مور وباسه که نه بیا په غنمو کې خاوره راځي نو بیا به اینځمه نو خیر دی او یو کیلو دوه خاوره به په یو بوجه کې ځي نو وزن به داسې واقع خو نه شي کولی چې بل چا له دې کوه خدای دې کې خان ستا برېتو نظر شم تا به دغون کار کوم ویلکه دا خو دوسه خبره په پیسو وکړه خو چې ډوډۍ به څه پروګرام وي راوړي بیا رابسې وروره د چو ډوډۍ کې دی نیمه دا شی نه دی خو ځان لی نه شي پخولی دغه دی کې بازار نه چولې راوړی او کوم دا ټیک شو هلکه چانسي داسې کار به کوو نیکه زه خو یم دا چای ډوډۍ هم ته مه رالیږه بس موږ له به 500 روپۍ بس چای ډوډۍ لګا خبره وره وایه علي پپا کم دا ټیکه کې چای وتی د نون نه یا ستاسو کار او ځان له وظیفه راټولې وکړ څه کوي دې ټول عمر وظیفه نه چانسي وبم په بل پسې درځي خو بس کار راله څه وکړي اړه وبم ما راوړو وبم موږ ځان له خپل راوړو کولر پر ډک کولر کور ته به کیږي په موږ دا سامان کې شو غیبه داسې کار وکړه چې چکر پې وخیر وردا خو انټرنیشنل لیکله ته پته ده هسې نه چې نوم غنم مګلب دا کوي نوم کور ته بس تا خو له شوړه ورکړه اوس د هغوی پیشه او کار یې پیشه اوس که له کار کړي او که نه نه نو ما پیسې ورکړې نو بد مې وکړ تاسو مې له غمه خلاص کړئ ټیکه مې ورکړه دا به تاسو ریبلو مونږ دغې کومه پیاده ولیده هسې ده لکه دا غنمو څه نه پیدا کېږي دا به مونږ ریبو زه داسې کار کوم ورځم مانځله او تاسو خیال کوئ ښه ماشاءالله مونږ کله نه شروع کړی نه که موږ تا سره شي والله که یو مونږ هم کړی نه دی زندق کړی نه تا کړی دا دی نه مونږ ته پکې دوا کوه ولې نه دبا خو زه ظالمانو ټولو مسلمانانو ته کوم او تاسو له ښه نه دی راځئ تاسو به یې مو کوئ ستا دوا قبلیت ته به قرض نه خلاص شوي په شلق ولګي لکه قرضدار چا ودلې مړه دا غونډه دنیا پرې لپ جب روانه ګډې وډې ویاسې دا اوس وګورې داسې وي لکه څنګه تا خو ما چاکرې ته دې خوا را مخامخ ښار دا ته څه کوې خدای شته خو دې بله لښته وګورم ګورم د سره نه ولې نو ولې ته ورته وګوره غنم داسې خو تیاره د قرغانو جاله دا پر هغه پلار ریبي دا ټیکه ما واخیسته که تا واخیسته ته ماته ده ووایه یاره چانسي ټیکه خو ما هغه شرور خو دې غنمانو ته زه ګورم نه چې ورته ګورم بړه مې څه چل کېږي خدای دې تباه کړه خلک اول پټې وګوري چې غنم پریوتي کو ولاړ دي غنم پکې شته نشته دی خلک اول پټې ګوري بیا ټیکه دي مړه څه پجمه وي دا پټې داسې ته ورته وګوره خو زولو خواګانو والې تباه کړی نو اوس په څه کوو مړه کیا السلام علیکم خیر اوسېږه څنګه چلې هلکه ګوره ډېر سور کې هغه ټیکه ما اغوستې راسو نه که نه ته څه کې زه روان یم پلار مې راته ویو یا ماچکي خانه غنمو له ورشه نو ټیکه به درله درکړي دا ونیسه دا 1000 روپۍ دغه واله زر دا واله دا 2000 روپۍ واله او مرتکي خان ماته وي مردکي به راځي دا پټې ورې به پاچا به او زه څه کوې به لکه انچارج تاسو یې انچارج پرې ماته ویلي مردکي به راځي او دا پټې به ورته واله کړي وي چې دا هغه ټیکه راټوله بس ریبه چې کوم ګوټ ته کېنې ریبه دا څنګه ده دا هغه سر نه ریبم دا هغه سر نه پرې را شروع شه دې کاګو ته بیا راورسه ټیک ده چانسي مونږ یې څه کوو
پیسې خو ماله ډېرې راکړې دي په دا 10,000 پکې نشي پرې چې شرمېږي پرې ته څه چې خدای په کیله د غم اخلي او رکه زه چې غنم ته ګورم په خدای وکړه پړه مې سچل کېږي دا به کله راغونډېږي دا ریبې کوتړې یې کو ګېډۍ ته جوړه کوزې ته راغونډه ستا څخه چې د به ریبلی وې څه چا ما هم درته په دقسې په ډاګه دا ما ته چې ورته ګورم په سترګو مې خړه راځي زه خو مړه خبرې چې دی او راځه به زه انټرنټ ته شم عادتیه بچی وا دا شیشه دی که نه ته راشه خبره درته کومه وایا دې خوا راشه بس دی که نه صدقه یا داسې څه دی په غنم خو اودې بلې شي شکر الحمدلله که نه شکر دې شکر دې بس هغون به یې کو او بس صرف ګېډۍ او ترېشه دې پاتې شو او نو دا شیشه به وکوځویم که نه چې مچکي به وشو بالکل او د خپله معایزه به ترې راوالو ټیک ده که نه څنګه دې خوښه ده خوښه مې راځه چې ځو ته راځه راځه چې اوس ولته به چې کوم دی یخې اوبه مو څښو د هغه په دیره کې صحیح ده او ځینې غنم دې ودرېبلي شو ښه راځه لکه د خدای مسلمانه خو دا چابیانې دغه ده کې پرېږده چاته که نه چې دکان باندې زه دروځم یو لس چل منټه کې یو ته به عقل خینو ورشه ما پیسې اکبر شو د دکان چابیانې خو هلکه چاته یې پرېږده اوس دغه پسې زه څه کوم راځه السلام علیکم وعلیکم سلام راځئ مشکي خان څنګه یې ښې زرګلونو خیر دی زه خو ښه یم تاسو څنګه یې یاره بس زړه مې شین شو دا منئ او غنم هم ولېبل ښه بس موږ دې لږ رالو یاره بس موږ له خپله معایزه راکړې ځي د څه شي معایزه ولې ته خو روغ یې که نه په مزغو کې خو رضا نه شوې ګوره چې څه وایي څه مایده یاره چې ما چې دا زوی را لېږلی و ما وې مچکي خان به دله ټېکه درکړي غنم به ورېبې نو ما ورسره د غنم ورېبل غنم خو موږ ورېبل ختم شو پټۍ خالي شو که نه نو ما وې چې اوس خو د هغې ردې بدل را که نه دا راته ووایه چې د چا غنم هم رېبلي مړه صفا خبره غواړه یار اوس یې اوبه به وځایسئ ولې ته ما نه وې چې مچکي خان له به لاړ شو ټېکه به ترې واخلې غنم به ته وښیي او هغه به چې کوم دی ورېبو دا ستل به وي با خو مچکي خان په سترګو هم نه دي لیدلي نو تا له ټېکه چا درکړې وه ما له ټېکه اسلم او چانسي دا وګوره راشه که تودېږي چې اسلم او چانسي درکړې ده که نه نو هغې له ما پیسې ورکړې دا ټېکه ما هغې درکړې تا له مې نه ده درکړې ورشه اوس د هغې نه پیسې واله ها داسې چلو نو لکه زما خواري بې ځایه لاړه غنم مې لاړل بوس هم لاړل پیسې هم لاړه سل خو لټیا لیوه